الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم. دا الله جل شانه د مسلمانانو خپل منځ کې محبت ذکر کوي چې پس سیز د اغي محبت هغه سیوا کیږي او پس سیز باندې اغي تعلق سیوا کیږي او په کم سیز باندې اغي د زړه کې چې کم خیره ده هغه ختميږي او د یو بل سره بیا د رحم معامله کوي. او هغه سیز چې هغه د مسلمان او د غیر مسلمه په منځ کې یو قسم د دعوت سبب او ذریعہ ګرځي اقا الله ذکر کوي. مسلمانانو منځ کې د محبت ذریعہ او د مسلمان او د کافر په منځ کې د اصول او د دعوت یو ذریعہ ګرځي هغه سیز ذکر کوي. هغه سیز دی هغه سلام دی. الله جل شانه فرمایي کله چې تاسو یو بل سره ملاويږئ او یو بل ته خوش آمدید وایي گریټینګز نو بهترین سلام کوي یو بل ته. دا ډېر د پخوانه رواج دی د انسانیت چې کله انسانان خپل منځ کې ملاويږي نو دا پر روخانه تندي ملاويږي او یو بل ته د خپل مذهب یا د خپل معاشره او د ماحول یا د خپل رسم او رواج مطابق یو بل ته سلام کوي. ځینې سلامونه خدا سری چې هغه د هغې څه حیثیت نشته یا د سره معنی نشته او یا معنی شته خو یو قبیح لفظ دی، غلط لفظ دی. یو داسې چې بهترینی معنی دعای نو داسې د پخوانه دا رواج را روان دی د انسانیت. لکه یو هغه خلک چې یو بل ته خوش آمدید و یو بل سره ملاویږي د ځینې خلک لفظ استعمالي هاي. اوس هاي داسې یو لفظ دی چې بې معنی لفظ دی، سمانه نشته. یا ځینې لفظ داسې چې معنی یې خو قبیح یې ډېر زیات، لکه هیلو نو وایي چې دا هل جهنم ته وایي په انګریزي کې، او دا یو آواز دی چې څوک په خلک رابلي. نو هلو مطلب دی چې ای جهنمی. ادم یو لفظ دی یو بل سره د ملاوېدو په وخت کې خلک وایي او ګریټینګز دی یو بل ته خوش آمدید دی، خو د دې معنی قبیحه ده، غلطه معنی ده. دغه شان ځینې خلک هغه یو لفظ ذکر کوي د هغه لفظ معنی می خو دومره جامع نه او دونه بهترینه معنی نه څنګه چې پکار ده د دوو انسانانو په منځ کې. لکه د عربیانو رواجو یا د مجوسو رواجو د مجوسیانو چې هغوی به کله یو بل سره ملاوېده یو بل ته به ګریټینګز کول نو یو بل ته به ټیټېده، سر به ښکته کو یا راښکته به شو رکوع حالت پشان رکوع پشان یو بل ته به ټیټېده. بت پرستو به هم دا چل کو. او هر چې یهودیانو د هغوی سلام د هغوی ګریټینګز د یو بل سره د ګوتو په اشارو باندې د ګوتو د اشارې دا د یهودیانو سلامو، ټیټېدل د مجوسیانو د بت پرستو د هغوی سلامو یو بل ته. کم خیال کړي تاسو چېرته د فیسبوک کې او په دې واټساپ باندې په هغې کې هغه یو آپشن راځي ایموجي، هغه ایموجي کې دا چل کړي لایک
ډسلایک دا چې لیکړي اوکې دا مطلبي دا اشارې دا د یهودو وي ځکه دا واتس اپ او فیسبوک دا ټول د یهودیانو سیزونه نو په هغې کې هغه سیزونه هغې استعمال کړي کوم چې د ګوتو اشارې دي داسې او داسې او داسې او دا اشاره ما ته ډېره بدې ښکاري خو تاسو مې پوهولې په دې باندې دا مفسرینو حضرات لیکلي چې دا د یهودیانو دا د هغې رسم و رواج چې یو بل سره به ګریټینګس کول یو بل ته به سلام کو د هغې رسم دا هر چې عیسایانو نو عیسایانو به په خوله باندې لاس ږدو دا د هغې سلام یو بل ته دا هم چېرته لیدلي دي پوهېږې کوم چې زموږ ډېر رواج دی په ټیک ټاک کې یا فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې داسې ویډیوګانې شیر کوو یا دا فلمي سټایل دی مونږ یې کوو داسې کوي که نه دا د چا رواجو عیسایانو رواجو هر چې دا خو هغه څیزونه و چې د یهودیانو د عیسایانو د مجوسو لږه د دې نه ښه طبقه هغوی به یو بل سره سلام کو خو یو بل ته به دعا کوله لکه عربیانو به یو بل ته دا وی چې حیاک الله د حیاک الله مطلب دا دی چې الله دې تا ژوندی ساتي زما په خیال چې موږ پښتو کې چې څنګه وایو چې شته شي ژوندی اوسي شته شي الله دې ژوندی لره نو دا د حیاک الله معنی دا د عربو رواجو حیاک الله او کم چې لوی لوی خلکو د هغې او د هغې بادشاهانو نو هغې چې به یو بل سره ملاوېده نو یو بل ته به انعم صباحا و انعم مساء سحر دې ښایسته شه او ماښام دې ښایسته شه لکه چې مونږ څنګه وایو ګډ مارننګ ګډ ایوننګ ګډ نون ګډ آفټرنون ګډ نایټ دا د هغې د بادشاهانو دا رواج د غیر مسلمه بادشاهانو دا رواج نو د عربو رواج دا چې یو بل ته به تحیه وي مونږ چې څه ته ګریټینګز وایو خوش آمدید نو څنګه به وي حیاک الله الله دې تا ژوندی ساتي خو دا ټول ګریټینګز موجود وو د دین اسلام نه مخکې خو اذا جاء الاسلام ابدل بالسلام کله چې اسلام راغی دین اسلام راغی نو اسلام یو خونه اخوده چې اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها کله چې تاسو یو بل ته خوش آمدید وایي نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا وایي دا محبت سوا کوي په دې ټولو سلامونو باندې او د دې ټولو نه بهتر سلام او بهتر ګریټینګز هغه دا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لکه تاسو ته ما دا ټول رسمونه د خلکو ذکر کړه چې څوک دا چل کوي څوک په ګوتو اشاره کوي څوک ټیټیږي څوک یو بل ته هیلو وایي بد دعا ده څوک یو بل ته های وایي چې د هغې څه معنی نشته د دې ټولو نه بهتر ما تاسو ته وي چې هغه د عربو هغه رواج چې یو بل ته به څه وي یو بل ته به دعا کوله چې حیاک الله الله یې تا ژوندی ساتي خو دین اسلام داسې یو لفظ ذکر کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته چې دا دغه ټولو څیزونو نه بهتر و د هغه باطلو څیزونو نه خو بهتر و خو چې کوم دا صحیح دعا و حیاک الله الله یې تا ژوندی ساتي دین هم بهتر دی او دا عقل هم دا وایي څنګه هغه داسې ته چې یو سړي ته وې ژوندی اوسي نو په ژوند کې خو قسم قسم تکالیف راځي ژوند چې په سلامتیا سره نه په هغه ژوند به څه کې نو چې ته کله وي چې السلام علیکم مطلب دا دی ستا ژوند چې کوم الله تعالی درکړی دا د سلامتیا نه ډکي ته دې په امن کې ته دې خوشحاله یې داسې ژوند دې الله درکړي حیاک الله کې صرف دا مطلب دی حیاک الله صرف دا مطلب دی چې الله یې تا ژوندی ساتي او د السلام علیکم څه مطلب دی چې الله دې تا په سلامتیا ساتي خوشحاله اوسي نو هغه ژوند بهترین ژوندي چې کوم د سلامتیا ژوندي نو عقل هم دا وایي انساني فکر او سوچ هم دا وایي چې ټول نه بهترین څیز په ګریټینګز کې هغه السلام علیکم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه مخکې
قرآن مجید وګوره، د قرآن فلسفه لږه وګوره، که د الله جل شانه ګریټینګز دی هغه سلام دی، د الله جل شانه نومم سلام دی، هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. بیا چې الله جل شانه چاته سوی هغه سلام دی، سلام علیکم سلام قولا من رب الرحیم، سلام دی. بیا که د فرشتو په خوله دی هغه سلام دی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بیا که الله جل شانه مسلمان ته ترغیب ورکې هغه دقه دی چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، وسلموا تسلیما، سلام کوي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا د قرآن مجید ترغیب. بل یو خبره، د انسان په زندګۍ کې درې حالات داسې راځي چې هغه انتهایی اشد حالات، سخت حالات، او انسان غواړي چې په دې کې د سلامت پاتې شم. څو حالات؟ درې حالات. یو د انسان د پیدایش حالت، یو د انسان د مرګ حالت، او یو د انسان د مرګ نه پس د ژوندون حالت. ځکه د انسان ولادت دام ډېر سخت دی. الله جل شانه فرمای چې دا انسان ما پیدا د نطفې نه مې پیدا او بیا ثم السبیل یسره، بیا دته ما د پیدایش لارې اسانې پته لګي چې دا پیدایش دا کېدل ګران دي، خو الله جل شانه څه کړه؟ آسان کړه. دویم د مرګ حالت دی، نو د مرګ حالت خو ډېر زیات سخت دی چې الله جل شانه فرمای کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. نو دا سیزونه دا سخت سیزونه دي دا دواړه. دریم سیز هغه د مرګ نفس را ژوندي کېدل دي چې الله جل شانه قرآن مجید کې تقریبا سورہ مزمل کې فرمای یوم یجعل الولدان شیبا، دومره سخت ورځ ده چې د قبرونو نه خلک راپاسي، ماشومان به په دغه ورځ بوډاګان شي، ماشومان به په دغه ورځ باندې بوډاګان شي، دومره سخت ورځ. دا درې حالات د انسان انتهایی سخت حالات، او په دې درې وانو حالاتو کې الله جل شانه چې کم د خوشحالی سیز ذکر کړی دی او کم د امن سیز ذکر کړی هغه سلام دی. د حضرت یحیی علیه السلام بارک الله جل شانه فرمای والسلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. په حضرت یحیی علیه السلام د سلامي په هغه ورځ چې دی پیدا شو، په هغه ورځ چې دی به وفات کیږي، او په هغه ورځ چې دی به واپس را پورته کیږي. او د حضرت عیسی علیه السلام بارک الله جل شانه فرمایل تقریبا سورہ مریم کې چې اوس حضرت عیسی علیه السلام چې کله خبرې شروع کړې د قوم مخې ته، نو والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، چې په ما د سلامتی د هغه ورځ نه چې زه پیدا شویم، او په هغه ورځ چې زه به مرم، او په هغه ورځ باندې چې زه به واپس را پورته کېږم، په ما د والسلام علی. او ټول د اسلام فلسفه دا وایي چې سلام دا بهترین څیز دی، د محبت ذریعه ده او د خوشحالۍ ذریعه ده. ځکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب د دې خبرې ورکو خپل امت ته چې تاسو کله یو بل سره ملاویږئ نو سلام کوئ. حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمای کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو او لومبه د جمعې مونځ په بنو سالم کې کو، نظر عالم لا مسلمان شوی نه ما، نو ما چې د نبی علیہ السلام خطبه واوریده نو ما وی چې والله انه لقریشی، زما د په الله قسم دا خو د قریش هغه پیغمبر دی. ما د خطبې نه وپېژندو، ځکه خطبه د هغه داسې وه چې په منبر باندې ولاړ دی، سوري منبر نه و په هغه ورځ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوي او څه وایي؟ یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. افشوا السلام، اے خلکو سلام له رواج ورکې، سلام خپل یو رسم جوړ کې. واطعموا الطعام، غریبانانو باندې خوراک کوي. وصلوا الارحام، او رشتہ دارې مضبوطې وساتئ. وصلوا باللیل، او د شپې عبادت کوي په داسې حالت کې چې الناس نیام، خلق ټول ادی. تدخلوا الجنة بسلام، دا کارونه په تاسو کې راشي په سلامتیا به جنت داخل شي. دا د نبی علیہ السلام ترغیب. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست په مجلس کې طریقې کار ډېر عجیبه و. نبی علیہ السلام یو صحابي راغی، السلام علیکم.
نبی علیہ السلام وی وعلیکم السلام وی د ده دپاره لس نیکۍ شو. بیا یو بل صحابي راغی وی السلام علیکم ورحمت الله، تقریبا ترمذی او ابو داود کی روایت ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د ده دپاره سلام جواب ورکړو، بیا د ده دپاره شل نیکۍ. او بیا یو بل صحابي راغی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، نبی علیہ السلام جواب ورکړو، بیا فرمایل د ده دپاره 30 نیکۍ. دومره په آسان سیز باندې الله جل شانو 30 نیکۍ ورکوي. تاسو ته ما ویلي چې ان الحسنات یذهبن السیئات، کله چې انسان یو نیکی کوي د ده یو ګناه ختمیږي. کله چې انسان یو نیکی کوي د ده یو ګناه د هغې سره ختمیږي. الله جل شانو قرآن کې فرمایي تقریبا سورې هود کې چې اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلك ذکرى للذاکرین. چې کومې نیکۍ دي دا چې کله راشي نو دې سره چې کم ګناهونه دي هغه ختم شو. دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل واتبع السیئة الحسنة تمحها، کله چې ستانه یو غلط کار وشي په هغې بس فوراً ته یو نیکي وکړو نو هغه به ستا معاف شي، ختم بشي. اوس انسان نه خو واړه ګناهونه 30 په یو ځای نه کېږي او دی چا سره میلاو شي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، 30 ګناهونه الله جل شانو د معاف کړي واړه. دومره بهترین څیز دی. او موږ ته ځان په سلام هم بد ښکاري، او سلام چې بل لا باندې سلام نه کړي چاته سلام نه کوو. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا تکبر غټه نښه ده، دا تکبر غټه نښه ده چې انسان اول سلام نه کوي، پهله سلام نه کوي. نبی علیہ السلام فرمایل البادی بالسلام بریء من الکبر، کم سړی چې د سلام ابتدا کوي په چا باندې د کې هیڅ تکبر نه. کم سړی چې په چا باندې د سلام ابتدا کوي په د کې تکبر نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې دل رواج ورکي سلام له، سلام له رواج ورکي. موږ یو بل تخلی چنګو، سمګه غټ عادت ده، یو بل ته هاي وایو، یو بل ته هلو وایو، الټا په ګناګاری کو په داسې الفاظو باندې، یا دا غ الفاظ معنی نشته یا دا غ الفاظ. حالانکه دین اسلام څومره د محبت ترغیب ورکي چې یو بل ته انسان مخامخ شي. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، یو نیکی بهترین دام ده چې ته مسلمان رو سره ملاو شي او په رون تندي باندې ملاو شي، تندې د خوشاله خوشالي، تندې د تریوکړې نه، دام یو نیکی د نبی علیہ السلام فرمای. نو په داسې رون تندي چې سره ملاو شي یو نیکی، بیا چې سلام کو تکبر دنه ختم شو، دا دویمه غټ لویه خبره. بیا دریمه خبره چې ته 30 نیکه په هغې ملاو شي او محبت خپل منځ کې پیدا شو، تکبر ختم شو، نور انسان څه غواړي؟ د دین اسلام د داسې خبرو ترغیب ورکي. الله جل شانو فرمای اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا. تاسو یو بل سره ملاویږئ کله یو بل ته گریټینګز کوئ، یو بل سره خوش آمدید کوئ. الله جل شانو فرمای یو بل ته ښه خوش آمدید وایه، ښه خوش آمدید چې هغه السلام علیکم دی. او خچاریم نشته په دین اسلام کې، خچاری دا الفاظ لرې کې بهترین څه شی دی هغه السلام علیکم. السلام علیکم عادت کې په دې باندې ځان السلام علیکم، السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا د پیغمبر طریقه ده صلی الله علیه وسلم، دا د صحابو طریقه ده رضوان الله علیهم اجمعین، دغه د امت طریقه ده، دغه د اسلام طریقه. نور تمام گریټینګز چې څومره هغه دی هاي دی هلو دی، هغه اذا جاء الاسلام ابدل بالسلام، هغه ټول ختم شوي دي. یو بل ته ټیټېدل، یو بل ته رکوع باندې کېدل، یو بل ته سرونه ټیټول، دا ټول کیسه ختمه شوې ده دین اسلام باندې. بس کو ټایم خو لږ دی دا ووایو که وی نه وایو، راکړه یو څو خو به پکې ویم که نه. استغفر الله. کله چې جمع وشي نو مونږ مخکې صف کې ولاړو، شاته را پسې صف کې بل کس ولاړي، یا هغه مسبوقي او یا چېرته سنت کوي نو یا په غلطه ځای کې ودرېږي، دې ځای چې هغه د ودرېدو نه وي مخکې ځای او دی شاته ودرېږي. نو بیا چې مونږ اوړو د هغه په مخه باندې نو مونږ ته تکلیف وي. یو سړی زمونږ نه شاته ولاړ دی، مونږ ته مخکې ولاړ یو، نو ځای خو سیډونو ته شته، خو د هغه شاته یو، مونږ شاته اوړو، په دې خو مونږ نه ګناهګار یو، نه په دې کې هېڅ ګناه نشته. خو بهتره دا دی چې بیا مو ودرېږه.
اصل کې د هغې اوړېدو نه شریعت منع کړي چې بالکل د چا په مخه واوړي، چې ستا اندامونه د بل د اندامونو سره پیرلیل شي، متوازي شي، هغه ګناه ده. نور که ته په یو سایډ باندې اوړې دې کې هېڅ ګناه نشته ښه، خو بیا هم بهتره دا دی سړي لږ انتظار پکار دی، مه کوه چې هغه اوس غلطي هغه کړې ده نو هغه هم ځان سره ګناهګار چې ستا د ګناه سبب ګرځي او ځان هم ګناهګار نو ګناه خو پکې نشته. خیر ته په سایډ باندې په تلو کې ګناهګارېږي نه، او دومره مسله ده چې احتیاط پکار دی په دې مسله کې ښه. دی وایي چې ما په خپله خرچه باندې یو سړی دوبۍ ته لیږلی دی او ما ورته ویلي چې د یو کاله پورې ته څومره ګټې نیمې زما نیمې ستا، دا شرعاً ټیک ته که نه ده ټیک، که صحیح طریقه نه وي نو مونږ ته بیا صحیح لار وښایه. ګوره دا بالکل غلطه ده، 100% ناروا چې ته ورته وایې چې یو کال ته څه ګټې نیمې ستا نیمې زما، د هغه څه پته لګي کال هغه نه هسې ناسي په حجره کې، نو بیا هلته په دیره کې هسې ناسي، بیا به څه چلي؟ نه نه داسې نه ده. صحیح خبره دا ده چې هغه ته یو ریټ مقرر کړي چې دومره پیسې به ما ته واپس کې، دومره پیسې به ما ته واپس کې، دا متعین قیمت چې کمی بس چې هغه تا ته واپس کړي، دغه طریقې کار دا درست طریقې کار، دغه صحیح رهنمایي ما ته ښکاري بله نه. او ډېره خطرناکه مسله ده ویې کړم. وایي چې مونږ ښځه خاوند زمونږ یو 2-3 کاله وشو د واده، مونږ چې کله کویدن کړی و په هغې کې نکاح نه وه تړلې، او بیا مونږ ډېر زیات ایموشنل وو، جذباتي ایموشنل مطلب جذباتي، او مونږ به بیا په پټه پټه یو بل سره ملاوېدو د نکاح نه مخکې، د رخصتۍ او د نکاح نه مخکې. جما هم نه ده کړې، کوروالی هم نه دی کړی، نور مو هر څه کړي دي. اوس د دې څه کفاره ده؟ بس د دې کفاره دا ده چې استغفار ووایه، غلط کار دې کړی دی. او دا یو خبره ځان سره یاد وساتئ چې کله هم داسې د نکاح موقع راځي د کویدن وغیره په هغې وخت کې نکاح تړی ښه، بیا وروسته د دې نه ډېرې مسلې جوړېږي، ګناهګارېږي. هغه به موبایل خبرې کوي، موبایل خو ته نه شي منع کولی، ما ته پته ده، په موبایل به خبرې کوي، په هغې هم ګناهګارېږي که نکاح دې وله نه یې تړلي. نو په وخت نکاح پکار وي. په رمضان المبارک کې یو سړی مړ شي، او بیا د قبر کدایۍ له څوک ځي، یو 2 کسان مونږ مقرر کړو نه هغې ته چې کوم کسان قبر کني، یو 2 کسان مقرر کړو، هغه بیا هغې ته دا اجازه شته چې لږې لږې اوبه دې پکې وڅکي، ځکه ډېره زیاته ګرمي او که نه دا ستا شریعت دی چې ګنجایش پکې وشته. که یو سړی په قصد باندې روژه ماته کي، حدیث شریف کې راځي که ټول عمر دی بیا روجې ونیسي، هغه یو فرض روژې د هغې کفاره نشي ادا کولی، ټول عمر کو روجې ونیسي. زه دا واله یار بس سبا به ویم ښه. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.